السلام علیکم قدرمنو کتونکو زم ستاسو ورور ستاسو قربا حماد یوسفزئی مونږ سره نن کیسر خاکی به تشریف راوړی دی مونږ ورته په خپل پروګرام کې د خیبر ستورو پروګرام کې هرکلی وو په خیر علي وو ډیره مننه ډیره شکریه قدرمنو کتونکو کیسر خاکی نه به مونږ خوندور غزلې اورو او یو نوی غزل راغلی دی یو د درې کړای خو ما اورېدلې وې او نن چې کم دی نو زمونږ سټوډیو ته تشریف راوړی دی او مینوالو ته به چې کم دی نو دا غزل ډالۍ کوي کیسر خاکی صاحب ډیره مننه جی داماد بھائی چې موږ دا اورېدو موقع راکړه غزل دا جی ما نیمګړی ویلو خو ستاسو ډېر زیات خوښ شوی دی او ستاسو په فرمایش باندې او هم تاسو ته دی او د خیبر اواز څه کتونکي چې دي نو هغوی ته ډالۍ وي چې ژوند لکه د باد په شان تېرېږي ځي ژوند لکه د باد په شان تېرېږي ځي هر څه حافظې نه مې هېرېږي ځي واه واه او ژوند لکه د باد په شان تېرېږي ځي هر څه حافظې نه مې هېرېږي ځي ګوڼ که مې تنه باندې انښتې دي زبردست ګوڼ که مې تنه باندې انښتې دي جرړې مې په ځمکه کې خورېږي ځي او زړه کې مې جذبه د مینې ګرمه وه زړه کې مې جذبه د مینې ګرمه وه مینه مې د وینې نه سړېږي ځي او ستا د خیر جادو ته نن حیرانه شوم ستا د خیر جادو ته نن حیرانه شوم زهر په شان زړه کې مې خورېږي ځي او حال د خوږ زړګي مې ورته وړاندې کړو حال د خوږ زړګي مې ورته وړاندې کړو ځکه خو زما نه اوس بیلیږي ځي او څنګه چې سپوږمۍ وریځ کې پټه شوه څنګه چې سپوږمۍ وریځ کې پټه شوه داسې مې نظر نه پناه کېږي ځي او زه د عشق تا و تاسو تومانه کړم زه د عشق تا و تاسو تومانه کړم اوښکې مې د سترګو نه بهېږي ځي او ستا خاکي اوس دې حال ته راغلی دی ستا خاکي اوس دې حال ته راغلی دی ځان سره په لاره تل ګورېږي ځي ماشاءالله زبردست ډېره مننه ستاسو ډېره شکریه قدرمنو کتونکو د سوابای په سرسبزه په خاوره باندې د زیدي د کلي یو نامور او یو ډېر ښایسته او ډېر ښکلی ځوان کیسر خاکی چې ډېر ښکلی لیکوال هم دی او ډېر ښکلی شاعر هم دی موږ یې مننه کوو چې هغه چې کوم دی نو دومره ښکلي ښکلي شعرونه لیکي دومره ښکلي ښکلي غزلې لیکي او بیا خپل مینوالو ته چې کوم دی نو هغه ډالۍ کوي او موږ بیا شکریه یو ځل ادا کوو چې هغه زموږ سټوډیو ته تشریف راوړو او زموږ د خیبر اواز ستورو پروګرام له هغه یو ښکلا ورکړه مننه جي شکریه مننه ډېره